سلام علیکم. مندانه باشین. په بلخ کې د پولیسو له اکاډمۍ څخه 200 پولیس فارغ شول. د هیواد په شمال بلخ ولایت کې د پولیسو له اکاډمۍ څخه 200 سرتیري له یوې نظامي او ښوونیزې دورې وروسته فارغ او سندونه یې ترلاسه کړل. د پولیسو د اکاډمۍ مرکز مسؤلین وایي په دې 2 میاشتنۍ ښوونیزه دوره کې د شمال زون د 15 ولایتونو پولیسو ګډون کړی و چې له فراغت وروسته به د هیواد او خلکو په ساتنه ځان مکلف کړي. د بلخ د پولیسو اکاډمۍ قماندان محمد صابر الفت وایي د هیواد او د ولس د ژوند او مال ساتنه د فارغ شویو سرتیرو رسالت او دنده ده چې افغان امنیتي ځواکونه به شپه او ورځ په خدمت کې وي. دغه د 15 ولایاتو محاصرین چې تعداد تقریبا 1515 نفر دي چې د 15 ولایاتو مربوط مرګري دي. دلته موږ سره 2 میاشتو دوره وکړله. الحمدلله په ښه معیار سره د استادانو د ښه استعداد لاندې او د ښه نظارت لاندې دوره ترسره ورسوله. په همدې حال د بلخ والي مرستیال نورالهادي ابو ادریس د پولیسو په فراغت غونډه کې ټینګار کړی دی چې ولس په امنیتي ځواکونو باندې پوره باور کړی دی. هڅه باید وشي ترڅو د خلکو د ژوند او د مال ښه ساتنه او ځانګړې پاملرنه ورته وشي. شبها که است ماشوم مجاهدین پیرا داره، گزمه داره، چکمین داره، مردم همه خواب است. همگی مردم خواب است. به خاطر که خواب اول از خدا، دویم همگی است با ماشوم سپرده. همه خواب است. مال مردم، ناموس مردم، ننگ مردم، همه چیز که با ماشوم سپرده حفاظتش اول از الله تعالی، دویم همین مجاهدین میکنه. بلور ته یو شمیر فارغ شوي سرتیر د خپل فراغت د خوښۍ سربیره وایي ولس ته په هره برخه کې خدمت کول لومړیتوب دی او د دندې پر مهال بل خلکو سره ښه چارچلند ترسره کوي. 2 میاشتې کېږي چې په دې مرکز کې زه تعلیم مې کړی او زه خواهشمند یم چې خپل ولس ته صادقانه خدمت وکړم او د ولس سره ښه رویه وکړم او امنیتي تدابیر یې ښه ونیسم او ولس سره ښه رویه په مینه محبت وخت تېر کړم. نو موږ انشاءالله ډېر خوشحاله یو، ډېره ښه روزنه موږ ولیدله. د انشاءالله د دې نه بعده چې موږ د دې ځایه فارغ اوسو موږ به د ولس ته ډېر خدمت کوو. پر چکمیان وو دغسې پر کومو مختلفو کارو باندې به موږ هر وخت د ولس په خدمت کې یو. د بلخ پولیسو د اکاډمۍ له مرکز څخه دغه سلګونه پولیس په داسې حال کې فارغېږي چې 2 میاشتې وړاندې له یادې اکاډمۍ څخه شاوخوا 600 پولیس فارغ شوي وو.